د 12 کلونو زحمت وروستي ازموینه کانکور د هیواد د 11 ولایتونو په ګډون نن په خوست ولایت کې هم د کانکور ازموینه پیل شوه چې 2 ورځې به اخیستل کیږي. د دې ازموینې لپاره په خوست ولایت کې نږدې 3500 کسانو بایومټریک ترسره کړی او د 1800 کسانو نه نن ازموینه اخیستل کیږي. په 20 تاریخ د بایومټریک پروسه پیل کړه. هر په دې دواړو ورځو کې یعنی په 22 او 23 کې موږ بایومټریک پروسه په ډیر نظم په ډیر ترتیب سره د سهار د 6 بجو نه د مازدیګر تر 4:30 بجو پورې دوام ورکړي. په دې 2 ورځو کې د بایومټریک په پروسه کې 3240 تنو موږ ته مراجعه وکړه. موږ دوی بایومټریک کړه او هغه نور د هر مشکل له وجې چې بایومټریک پروسه ته رانغله او امتحان کې به یعنی د نن په امتحان کې برخه نشي اخیستلی، خو د نن تر سبا د امتحان تر پیله پورې د سبا تر 2 بجو پورې که بیا هم څوک مراجعه کوي موږ بایومټریک کوو او په ازموینه کې برخه اخیستلی شي. ولې بیا هم که څوک سږ کال وغواړي چې امتحان ورکړي په خوست ولایت کې د ازموینې نه پاتې کیږي، ولې دوی کولی شي چې 1 میاشت وروسته کابل ته مراجعه وکړي او په متفرقه ازموینو کې چې د ټول ولایتونو اخیستل کیږي دوی د سږ کال لپاره بیا هم چانس لري کولی شي خپل متفرقه ازموینه کې په کابل کې برخه واخلي او خپل د خوښې پوهنتون پوهنځي او ډیپارټمنټ ته لاره پیدا. بلخوا بیا د ازموینې ګډونوال وایي چې دوی په پوره آمادګي سره په ازموینو کې ګډون کړی. دوی د ازموینې پروسه شفافه بولي او له مسؤلینو غواړي چې دوی لپاره دي د لوړو زده کړو په برخه کې لازم امکانات برابر کړي. ما یقینا ډیره خواري کړې ده او غواړم چې خپل هیلو ته ورسیږم. زما لومړی انتخاب د خوشي زاید طب دی. هیله لرم چې دغه فاکولټي ته په خیر سره زه کامیاب شم. بل د زمونې ملاړ حق وایم زه خو چې څومره ګورم دغه محل ګورم یقینا ډېر شفاف ازموینه ده. هر څه ډېر منظم روان دي. کوم داسې او د کانکور آمادګي دا چې نن د موږ کانکور ورځ راغلی چې خپل کانکور ورکوم او د دې تر مخه مو آمادګي ورته نیولې دي او آمادګي ویلې دي د خپل واس کوښښ هم کړی دی. انشاءالله نور ورته آماده یو او کانکور ورکوم. انشاءالله باوري یم چې خپل خوښې ته به رسیږو. ځینې دغونه غواړو چې موږ د لپاره په پوهنتونو کې ښه برنامې ولري او ښه هغه څه چې موږ د لپاره ضرور وي پوهنتون کې هغه موږ ته مساعده کړي او د هغې اړوند موږ خپله زده کړې په ښه شان پای ته ورسوو او د خپل هېواد لپاره د خدمت جوګه وګرځو. د 1402 کال د خوست ولایت کانکور ازموینه چې د شیخ زاید په پوهنتون کې اخیستل کیږي د یاد پوهنتون لخوا ورته پوره چمتوالی نیول شوی. د شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب حقانی د ازموینې ګډونوالو ته د دې ازموینې د شفافیت ډاډ ورکوي. عموم کې امارت اسلامی او بالخصوص د ازموینې ملي اداره خاص کر ټول د شیخ زاید پوهنتون رهبری ټولو ګډونوالو ته اطمینان ورکړي چې ان شاء الله تعالی په دنیا کې موږ د دې مسؤل یو، په آخرت کې هم د شفافیت هیڅ چا سره به هیڅ قسم کمای او زیاتی نشي کېدلی. په افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره شاوخوا 100,000 کسانو نوملیکنه ترسره کړې چې نن د هیواد د 11 ولایتونو په ګډون په خوست ولایت کې هم د کانکور ازموینه اخیستل کیږي.